قبر نه پاسېدل حشر چې ورته وایي، او بیا د هغې حشر میدان محشر ورته وایي، د حساب کتاب میدان، د هغې بیان درته کوم. قبر نه انسانان چې کله پاسي د دې نه مخکې به یو شپېلی والی کېږي. یو خدا دی چې هر انسان مري، سړی مري او ښځه مري او ماشوم مري، دا د هر انسان مرګ دی. دویم د کائناتو مرګ دی. دا کائنات بم یو ورځ راشي، په هغې به ټول مړه شي. د کائناتو مرګ ته قیامت وایي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ، وی ترسو چی پا مخدز مکد اللہ نم اغشتلی کیگی تر اغی پور قیامت بنرازی. علماء با ختم شی، علم چی ختم شو. حدیث کی رازی بخاری شریف کی حدیث تے چې د قیامت د نښو نه یو نښه دا ده چې علم به ختم شي، او علم د علماو په ختمېدو ختمېږي، عالمان به ختم شي، علم به ختم شي، جهالت به راشي. د سړي دا علم ختم شو چې الله څه ته وایي، الله څوک دی، د الله څه صفتونه دي، دا علم ختم شو. بیا به دی د الله د ذات نه او د الله د وجود نه انکار وکړي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا على شرار خلق اللہ، وی قیامت با پا اغی خلق راضی چی پٹول مخلوق کی گندہ خلقی، گندہ خلق بی. او بل حدیث کی راضی وی پا اغی خلق با قیامت راضی چی دا اغی یو بل سر دا خزو نر او دا خزو خزو او دا سڑو سڑو دا سی جندی لکا دا زنگل دا حیواناتو. حیا با ختم شی، پردہ با ختم شی، دین با ختم شی، اسلام با ختم شی، علم دا قرآن و سنت با ختم شی. رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی چشپیلے ہوا. حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کدا اللہ رسول خپا گندنے وی سنگ با خوشحال شم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کے منڈلے دا او سرے پی دا پاسا ٹیٹ کڑے دے او غوگی اللہ تا متوجہ کرے چی کلب اللہ حکم کئی چی شپیلے ہوا. نوی چی دا قیامت دا منظر میں پسترگو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کی دی وی سنگ خوشحال شم. پا دے خو خوش دکا قیامت خو اس نرازی، فوراً با نظام بدل شی، کفر براشی، اللہ دا وجود نا بخلق انکارو کنو قیامت برازی. نو دا سیزونا چی را روان دی سنگ خوشحال شم. نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جی شپیلے ہوا. اگر تم پتہ نہیں لگی چیزا بکل شپیلے ہوا. اب شپیلے ہوئی بعض علماءوی پا دے شپیلے کے بدا اثری کی دار سبڑن شی و ختم بشی. او سو کوئی نا شپیلے صرف نخدا نشان دے لکا سنگ چے یو دغا کے اسکول کے ٹھلے والی شی، دار دے نخدا چے دا پلان کی استاز پیرڈ شورو شو دا پلان کی ختم شو. وی دارنگی دا شپیلے نخدا دا دے تاثیر نشتا. خو بہر کیف شپیلے وہ بالیش. قرآن شریف کے اللہ وی القارعة ما القارعة. قارعہ سے شید پیجے نے، قارعہ پا لغت کی ٹکولو تاوی، لکا یو سڑے یو اس پا نراوالی او پاغی باندی یو لرگی یا بل شیپا پلک باندی وی یو ڈکرے ڈکرے یہ کی دگا ڈکرے ڈکرے کون کی تقارعہ وی. اللہ بیاوی القارعہ مملقہ قارعہ سے شیدے بیا پخپل بیان کئی وی قارعہ قیامت تے. دا ټول نظام با ڈکرے ڈکری کے ٹکڑے ٹکڑے بے کی. یوم یکون الناس کل فراش المبسوس، دا خلق بلکر پتنگانو خورو ورو پشانتی شی. دا پتنگان چیز اللہ چیزو پیو طرف و سک ببل طرف. وتکون الجبال کالعهن المنفوش، او غرون بلکر دا وڑای غندی والو زی. چکل دا زولہ شی دا غرون دا سے وڑا دا وڑای نی دا پنبے دا سے تار تار پوٹینے پوٹینے پا دی فضا کے خورش. دارنگی بدا غرون والو زی ختم بشی. اذا الشمس کو اذا السماء فطرت، دا اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی. بل جائے کہ راضی چی دا نور با دا سر ول ول راتو شی لکا سرائی چی دا پٹکی رانگاڑی دا سر راڑی ہے.
هر صبح نظام تس نس دړې وړې بشي. علماء پکې اختلاف شته، خو راجح قول دا دی چې 40 کاله به اسم نی، نه به اسماني، نه به ځمکی، نه به غري، اسم نی، نه به انساني، هر څه به ختم شي. تر دې حده پورې چې فرشتي به الله ختم کړي، تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېلې پوک وي اسرافیل علیه السلام ابم ختم شي. یو د الله ذات به پاتې شي. پروردګار به آواز وکړي لمن الملک اليوم، ای د دنیا بادشاهانو، څوک وي د امریکې بادشاه وم، څوک وي د روس او څوک وي د پاکستان او څوک د هندستان، څوک د فرانس. شته څوک بادشاه چې سر راوچت کی؟ هیڅوک به جواب ورنه کی. الله به په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار. نن بادشاهي شته خو د انسانانو پیریانو نه، نن د یو ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر زورور دی. هغه مقابله کې څوک نشي ودرېدلی. د دنیا نظام او بادشاه ختم، هر څه ډلې وړې تس نس. څوک نشته چې سر راوچت کې وي د فرعون یم، څوک نشته چې سر راوچت کې وي انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی خدای یم. څوک نشته چې هغه د نمرودیت دعوه وکړي، او څوک نشته چې هغه د سپر طاقت دعوه وکړي. دا به څوک نه. لله الواحد القهار. الله وی بادشاهي شته، الملک لله د یو الله ده، هغه یو د القهار او ډېر زورور بادشاه. بعض علما لیکي دا 40 کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کی. څوک وایي د اسرافیل علیه السلام د شپېلې ته به غون شي، او څوک وایي الله ته پته ده چې کوم ځای غونډېږي. وایي په دې 40 کاله کې به نه په کافر عذابي، نه به مسلمان ته خوشحالي وي. او څوک وایي نه، وایي به کافر ته د خپل شان لایقه متعلق عذاب. الله ته پته ده 40 کاله پس به الله بیا اسرافیل علیه السلام را جمدی کی، او شپېلې به ورکړي. شابه اوس پکې بیا پوکي ووه، چې بیا پوکي ووایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، ټول خلک به را روان شي. یو لوی میدان دی، په هغه میدان کې به دا خلک را جمع شي. دا میدان کوم ځای دی؟ لوی الله ته پته ده. خو راجح دا دی، علما لیکي چې دا به د شام ځمکه وي. داسې ځمکه به چې په هغې کې به لوړ او جوره ني، غر به پکې ني، غونډی به پکې ني، یو ځای به خلک ودرېږي. بلکل دا ټول مخلوق، د چا کور، د چا ځمکه، د چا اونه، د چا سورې، اسم نشته. کلو یو میدان دشته، او سخته ګرمي به سخته ګرمي. او چې دی د قبرونو نه پاسي، چې څنګه اوچت شي او دی پاسي د قبرونو نه، نو دی به تږي دا خلک، جامه به یې ني، بربنډ به. اول من یکسا ابراهیم علیه السلام، رسول الله مبارک فرمایي د ټولو نه مخکې جامه به الله ابراهیم علیه السلام له ورکړي. ولې؟ ځکه په لویه مجمع کې د هغه هتک شوی و، جامه ته ښکلې شوې وه کله چې نمرود اور ته غورځاو. د لویې مجمع په مخ کې د هغه بېعزتي راله او جامې ته یې ویستله، نو الله به د هغې بدل وله ورکړي. ودرېږه د قیامت په دې لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تاله جامه درکم، الله به جامه ورکړي. بیا به نورو خلکو له رب العالمین جامې ورکړي. دوی به تږي چې څنګه پاسي، نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی، د هر پیغمبر خپله چینه ده او خپله وله ده. زمونږ د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوض دی، هغې ته حوض کوثر وایي. دا اصل کې په جنت کې دی. د محشر د میدان ته د هغې نه یو وله راغلې ده. نو خلق به د خپل خپل پیغمبر حوض ته ځي. نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به زما حوض ته راځي، او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګډه چیلی منې کوي. هر سړی خپلې ګاډۍ ته خپلې ګډې چیلی پرېږدي، پردی نه پرېږدي. دارنګې هر پیغمبر به خپل امت خپل حوض ته پردي به نه پرېږدي. نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې وغواړي هغې له اوبه ورکړي. وی یو ډله به چې هغه ما له اوبو له را رواني، وی فرشتې به یې منې کړي چې مه ورځئ. وی زه به یم اصحابي اصحابي، دا خو زما هغه ملګري دي. زه چې کله وفات کېدم د دنیا نه تلم، دا خو زما ملګري دي. وی فرشتې به راته ووایي چې تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه کړي دي؟ ما وی دوی زما نه پس څه کړي دي؟ وی دوی واپس کفر ته تللي دي. دا یو څو کسانو ډېر نږدې مسلمانان شوي دي، یو څو ورځو مسلمانانو کچا، خو چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړو دا واپس کافران شو، مرتدین شو. بخاري شریف کې حدیث راځي. وی زه به ووایم چې ښه نو کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، چې تر څو زه په دوی کې موجود وم خو ما ته د دوی حالت معلوم و. فلما توفیتني کنت انت الرقیب علیهم، خدایه چې زه د دې جهان نه بل ته بوتلم، بیا ما ته پته نه لګي ته دې خبردار یې. نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې وغواړي هغې ته حوض ورکوي. د هر پیغمبر
نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خپل امت له الله دې پکې موږ راولي او هغه حوض کوثر اوبه به څنګه وي دا به د پیو نه سپینې د واورې نه به یخي اعلی مزیدارې او د شاتو نه خوږې او په هغې به خلک ډېري خو د سکو لوښي به هم ډېري وی کیزانه کنجوم السما وی د هغې په غاړه چې کوم د سکلو کوزې پرتې دي د اسمان د ستورو عمره دي لکه د اسمان ستوري بېشماره دي نو دا به هم بېشماره د شمېر نه به زیات دي مسلمانان به د خپل خپل پیغمبر د حوض نه اوبوس کې لږه تنده به ختمه شي بیا به روان شي میدان ته به ټول یو طرف ته رواني څوک به په خپلو قدمونو رواني حدیث کې راځي په خپلو قدمونو او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني صحابه تپوس کې د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلک ځي وی ولې کم ذات چې تاله په لاسو خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کول مار ته وګوره خپې یې نشته او رواني توخیږي داسې به رواني او ګوره چې سړی په خپو ځي او د له مخې له څه رکاوټ راځي په لاسو یې ختموي لاس سره د ځان دفاع کوي وی چې کم خلک په مخ رواني د قیامت په میدان کې دی به په لاس د ځان نه شی نه اخوا کوي په دې مخ به داسې اخوا دې خوا کوي الله دې مستعتف څوک به پړ مخې جهنم ته راښکلي شي په سپېمو کې به وله زنځیر واچوي دی به چغې وی چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی باره نه فرشته به آواز وکړي وی تا کړي سري چې تا سره موږ د نیکو حساب کتاب وکړو سپېمو کې به زنځیر واچولی شي او پړ مخې به جهنم ته وغورځوي الله دې مستعتف څوک به داسې وي چې هغې به په چې سینګ سترګې وغړی نو یو ښکلی شکل به راشي مزیدار دی به ورته وي ته څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېده به ورته وي زه ستا نیک عمل یم دنیا کې زه ته په ما د پاسه سور وې زه راباندې سور هم دا نیک عمل به ورته وایي او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې اوس زه درته ټیټېږم او په ما را سور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوځم وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو کس په سورلی سوري څوک به 2 کسه په یو سورلی سواري څوک به 3 کسان په سورلی سواري بعضې بدبخته به داسي چې سترګې سینګ وغړی په یو خاص شکل به نظر ولګي ته څوک یې چې د ما لومبې نظر پته ولګي د سپېره وی زه ستا بد عمل دنیا کې ته په ما سور وې او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې او نن به زه په تا سورېږم رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به یې راټیټ کي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د اغوانو والا سره چې چوکۍ او یو یې پې کوي او شاته نه یې په دې کوناټي د اغستن په چوکه باندې وایي داسې به یې وایي او د حساب کتاب میدان ته به روان شي بعضې خلک به داسې حضور پاک فرمایي چې هغې به نیغ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي دا به څوک دا 80,000 کسان به بیا فرمایل رسول الله مبارک 80,000 کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي یو صحابي پاسید وی دا الله رسول ادعو الله لی ان یجعلنی منهم وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې 1,000 کې الله راولي رسول الله مبارک او فرمایل انت منهم ډیره خره ته پکې حساب شه بل صحابي پاسید وی دا الله رسول مال الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي وی سبقک بها عکاشا وی دا مخکنی صحابي عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخلو نو اپکې دې داخل شو بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړی خوش قسمت صحابي سړی پړه کې سوچ کوي چې 80,000 کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي خو بیا هم تعداد کم دی ځکه صحابه ډېر زیات دي تابعین ډېر زیات دي نو یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د 80,000 کې هر یو کس سره به 80,000 ملګري وي الحمدلله بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو لیکن صحابه دي تابعین دي تبع تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شهدا او ډېر نیکان خلق دي نو دا خو ټیک د تعداد زیات دی خو نیکان خلق هم ډېر دي
نو بیا حدیث پاک کی راضی وثلاث حسیات من حسیات ربی وی درې بد الله لپی وی درې لپ زمارونو قسم په خدای قسم در تخرم چې الله مسلمان عذاب لنه پیدا کړي ما يفعل الله بعذابكم الله وی استاسو په عذاب سکوم زما د نعمت لک قدر او شکریا ادا کې ما خو تاسو عذاب لنه پیدا کړي الخلق عیال الله نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکه بچی چی پلار تا گرانی نو بچی بسوک جہنم تاو گردے خو منگ بد قسمت ایو منگ دا خدای دا نعمتونو نا شکر ایو منگ پا سلی رشتو گینٹو کی نیم گنٹم اللہ لنشور کولے دا منزونو دا ٹول ٹیم یوزای که نیم گنٹا پی لگی منگ پا سلویختو روپو کی یو روپے اللہ لنشور کولے منگ پا 200 میاشتو کی یو میاشت دا رمضان دا اللہ عبادت نشو کولے او دا رزق بندو بس دا منگ اللہ پا زیماغشت ردام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سرر آگی دا منگ پا دی خبر یقین نشتا منگ وایو کردی بل مسلمان دا اغلام نقل سبخرو کدا حرام منخوال نمونگ بسنگ جن تیرو او کله بل مسلمان دا ازمکه دا کور دا میرا قابونه کنو دما جن بسی او دما حیا بسی او دما مال بسی دا ټول په خدای بدګمانه دي الله دې نه دینه ساتي په الله یقین ساته چې دما رازق الله دی زما عزت ورکون کې څوک دی الله دی مال کور او مال جن را کون کې څوک دی الله پر دې مال نه صبر کا خدای به درکې په خدای یقین ساته کنه نو چې ته په الله یقین ساته او په الله بدګمانه نه کدا اغلا میں اونکڑا نو زبا سخورم کدا ڈاکا میں اونکڑدو لزبا سخورم او کدا کار میں اونکڑا زخو بیزت شم نو دا خود تپا اللہ بدگمان شو اللہ وی دا زما کار دی توی نا دا دی اغلا کار دی دا ڈاکی کار دی نو تپا خدای بدگمان شو سرکشی دی اللہ سر شو روکلا نو چی سرکش شو نو بیا خدای نپری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دی دا سرکشی نو ساتی یو سفر کے رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها وی اللہ پخپلو بندگانو دون رحم دی چی دون دا مور پا بچو نشتا یو خد تا دا حدیث رسیدلیو اگا خزر آل معشوم بچے و سراو او اور بلید وی دا اللہ رسولا وی دا سدا چی دا اللہ رحم پخپلو بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچو چی کم دی دا غینا زیاد تے وی او نوی زخو با مور امدا بچی خو با اور کیو نا غردوم نو اللہ دا خپل بندگان بیا والی اور کی غردوم عجیب سوال دے حضور پاک او فرمائل وی خدا پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نا غردی مگر اغا خلق با غردی کی دا اللہ پا مقابلہ کی سرکشی کئی دا اللہ خبر الاعتبار نور کئی اللہ وی رزق در کم توینا دا اغلا چی منی کڑی نمیلاوی گی اللہ وی عزت زمال اس کرے توینا کدا کار منی کڑی عزت نشتا اللہ وی ڈوڑے بزدر کم توینا کدا ڈاکا منی کڑی ڈوڑے نشتا دا خدا مقابلہ کی سرکشی شو کنش اللہ وی یو پینزا وقت دا سر ماتا کیدا توینا ایک دم دا شیطان منی اللہ وی دا سلویختو کی ورو پیمال راکا توینا نور کم اللہ وی ورکا مال زیادی گی توینا ورکا مال کمی گی دا خدا مقابلہ کی سرکشی شو کنش خدای دې مساتی زمارونو نو بیا چې دغه ځای خلق پاسی او څوک جنت ته نیخ پنیغه څوک دوزخ ته او څوک پتلا څوک به ولاړی دا میدان دا حساب کتاب کې دونه به ګرمي به توبه چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې پخپلو خلو کې څوک تر کندو پورې څوک تر مړې پورې او څوک تر خولې پورې خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی دا دنیا خواله خو چې د خلکو نو بیگی نو دا او بسط آوار ساتی دا خیرت خواله با دا ارچا نچیو بیگی لکه دا جامع باغ پور قائم ہے دا ارچا خواله با هر انسان پسی دا سے ولالی لکه جامع چی دا انسان نتاو دا بل خوابا نبیگی دا با گرمی بای نا خلق براغونش وی یرا دا سنگ چلو کو چه اللہ حساب کتاب شروع کی من خو غرق شو یا دوزخ و یا جنت خو چه دی غم نخلاص شو ذکر دیر سخت گرمی دا و تو دی و خوالی دی بعضی دا سے مشران التا خو با یو مری خو دا دنیا دا و خیاران با بعضی را یو دیش یرا یو کار نکو وی مخبل نکل ولی ندو حضرت آدم علیہ السلام لگ ذکر آدھا خدای پیغمبر دی او دا اغا دا سلسلہ دا من خدای شروع کردی دا اغا تا با درخواستو کو کاغا اللہ تا ہوئی او دا حساب کتاب شروع شد دا ټول به حضرت آدم علیہ السلام تراغون شي چې تا الله ته درخواست وکا چې الله حساب کتاب شروع کی چې دی آدم علیہ السلام ته او لست لذلك دا خود نشم نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دون غصه دي چې چرته دومره غصه نه ده کړي
او که زه ورته ده ویم او ما ته وایي چې خوسې سفارشونه کې تا بوټي له ولې ګوتې په جنت کې وړې، نو زه به څه جواب ورکوم؟ لستو نشم کولی. اذهبو نوح علیہ السلام تلار شے. نوح علیہ السلام زمانہ پس رنبی رسول دے، رسولان پا پیغمبرانو کی یو ڈلر لوی ڈلر دا خلق بنوح علیہ السلام پیدا کی. اگر تبوئی چه منگتال راغلیو اللہ تا درخواست اکا چه اللہ حساب کتاب شروع کی. نوح علیہ السلام بوئی چیز خدا کار نشم کولی، لستو لذالک نشم کولی، دا کار چه دا کولی شم ولی نشے کولی. یو خما دا زوی دا پارا سوال کردو، رب ان ابنی من اهلی، خدای زما زوی زما اهل دی، او تا خو ما سره وعده کړی وه چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه، زما زوی خدا دې غرق شو. الله به وایي انه لیس من اهلک، دا ستا الله ورته وایي ستا اهل نه دی، انه عمل غیر صالح، دا بد عمله دی. ما تا سره وعده کړی وه خو د مسلمانانو اهل و عیال، او دی خو کافر دی. دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، یا اللہ پدے مخدد مکہ یو کافر پرین، انک انتظرهم يضلوا عبادك ولا يزيدوا الا فاجرا كفارا. اللہ کدا کافران نور جمدی پریدے دا ما چ دا کماو یا دعا یا مرگری مسلمانان کړي دي، خدای دار علی واپس گمراهان کړي. او کدا دوی کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي، نه نیم سو کال کې ته بچی ساده سړی زوی پیدا نه ټول کافر دي، نورم زیاتېږي کافران، خدای ته تباه کا. وی بچی الته دی ولې د تباہی سوالونه کول، اوس ولې د حساب کتاب سوال کې لستو لذالک زدا کار نشم کولی. او الله جبار زورور دونه غصه دی کې نه مخکې دومره غصه نه ده کړې نه بروسته دونه غصه وکړي. خمون سوکو وی تاسو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ، دی براشي ابراهیم علیه السلام ته چې ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. او زه چېرته ویلی شم؟ ما یو درې خبرې کړې دي، درې خبرې رښتیا وې، خو که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کولی؟ لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم، قوم ته موږ سره اختر له لاړ شه، وی زه بیمار یم. نو جسمانی مریض نو خو روحاني خو بیمار و که نه، زړه پریشان و چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي. نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم ویلی چې زه مریض یم، اگر چې د هغه خبره خو خپله ټیک وه. یا ښځې ته وی د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې اغېشتلې په لاره چې بتلې، ښځې ته یې وی داسې کار دی، وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې، نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري، داسې ده که نه؟ نو ګورې که دا بادشاه د بوځي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه، ما ورته وی دا مې خور ده، نو ته م ورته وایي چې دا مې رور دی. ځکه مسلمان رور خور یو، ځکه چې چا به وی چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجه، او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجه. نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ور ورته خور وي، خور خو په اصطلاح کې دی ته وایي چې د مور پلار نه پیدا، اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو، خو د الله مقابله کې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نو کنه. نو ما دا درې ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي. یو بله یو خبره وه، هغه دا چې هغه بوتانو ته کم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل، مات کړل، او مشر بوت ته هغه واچو تبر، نو وی من دا چا کړي دي؟ وی بل فعله کبیرهم، دی مشر کړي دي. نو مطلب یې دا نو چې دی مشر یقینا کړي دي، مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دی خبرې کول دی خبرې ورسره وکړئ که نه، تپوس دې وکړئ دی خو خبر نشي کولی، والته کول نشي کولی، نو ولې ورته خدای وایه؟ نو که الله وایي چې ښه دی مشر دا کړي چې تا دا خبره کړې، اگر چې ابراهیم علیه السلام الزامن دا خبره کړې ده بهر کیف وی نشو. ښه موږ څوک وو؟ موسی علیه السلام ته لاړ شي. موسی علیه السلام ته به ووایي، هغه ورته وایي چې زه دا کار کم ځای کولی شم، ما خو سړی په سوک والې و ادب مې ورته ښه او مړ شو، که ما دوی تا سړی ولې وجه؟ موږ څوک وو؟ وی عیسی علیه السلام ته لاړ شئ. عیسی علیه السلام نه به دا خلک راشي سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیه السلام به څه وایي؟ وی زه چېرته کولی شم؟ وی زما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی، ما ته سجدې کړي دي، نو که ما نه الله تپوس وکړي تا ورته ویلي دي زه به څه کوم؟ ما خو نه دي ویلې، خو الله له به څه جواب ورکوم؟ ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه؟ زه به څه ویم؟ او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیہ السلام دا تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين، تا دې خلکو ته وایي چې زما د مور عبادت وکړه. وی په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي.
ما قلت لهم الا ما ته چې تاسو حکم کړی دی الله هغه مې ویلي دي بل خبره نه ده کړې تا ته پته انک انت څنګه علام الغیوب نشم خمق سوکو وی تاسو داسې وکړئ محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هغه ته الله مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي هغه له ورشه دی ټول براشي نبی علیہ السلام مبارک ته حضور پاک ته بکینی چې صاحب مونږ خو د آدم علیہ السلام نه په ټولو پیغمبرانو وګرځېدو څوک هم غاړه نیږدي هر یو دا کار نشم کولی ما ته سوایه الله ته سپارش وکړه چې د مخلوق سره حساب کتاب وکړي رسول الله مبارک بوته فرمایي انا لذلک دا کار زه کولی شم نور پیغمبران نشي کولی زه کولی شم زه سپارش کوم رسول الله مبارک فرمایي چې زه به دا الله د عرش لاندې یو مقام دی مقام محمود وته وایي چې دا مونږ د بانګ نه پس کومه دعا کوو که نه دې کې دا یو ټکی دی چې وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته یا الله نبي علیه السلام مقام محمود ته ورسوي هغه مقام محمود ته به زه ورشم د عرش ته لاندې نو د الله صفتونه به وویم او داسې صفتونه به وویم چې هغه راته اوس وی نه دي یاد هلته به رایادېږي ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي هلته خو یو ورځ د شپې نشته خو د دنیا د یوې هفتې برابر حضرت جبریل علیه السلام به راشي وایي ذا سل تعطا اوس چې څه سوال کې ستا سوال به میلو شي شفاعت کوه قبول بشي شابه نو النبي علیه السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه هر څه چې خو حساب ورسره شروع کړه خلک تنګ شوي دی ډېر زیات نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي خو چې شروع یې کړي نو زر به ختم شي نیمه ورځ زما ورونو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیبه منظر دی الله دې راته اسانه کړي من حوسب عذبه حدیث کې راځي وی چا سره چې حساب وشو برباد او تباه شو عائشه صدیقه وسوي دا ډېره هوښیاره بیبي وه وی دا الله رسوله تاسو غواړئ چې چا سره حساب وشو هلاک شو او قرآن کې الله وی سوف یحاسب حسابا یسیرا چې بعضې خلکو سره خو به الله ډېر اسان حساب کوي نو چې اسان حساب کوي خدا طبعی نه ده وی عایشې وی دا چې ته کومه خبره دې وکړه چې الله وی اسان حساب به کوم ذلک العرض دا خدا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وایي چې ای بنده دا ګناه دې کړې ده خو زه مړه معاف مې کړې د ته جنت ته ای بنده تا خو هم دا پلان کې ګناه کړې ده ها څه دې وکړم جهنم ته دې وغورځوم ځه ومې بخلې منډه وه دا دی ولیکن من نوقش هلکه که چا سره پوره حساب کتاب شروع شو لکه یو شریک چوال چې بل شریکوال سره کوي وایه که نه ما خو جون در کړی و ډوډۍ مې در کړې وه سا به دی اخېسته اوبه مې در کړې وې عزت مې در کړی و ښکلی شکل مې در کړی و انسان مې پیدا کړی وې مسلمان مې پیدا کړی وایه د دغه نعمتونو مقابله کې څومره نیکۍ دي شته مونږ سره نشته دا تباه دی بیا یو سړی به الله ځان ته رانږدې کړي حدیث پاک کې راځي او حدیث کې عجیبه لفظ دی وی الله به پې دا خپل اولی داسې د پاسه ور واچوي الله له اولی نشته لکه زمونږ په شان دی ځان ته به یې رانږدې کړي وی بنده اتعرف ذنب کذا فلانکې ګناه دې کړې ده که نه یاد لرې ده او الله کړې مې فلانکې ګناه دې کړې ده یاد لرې ده او الله یاده مې ده سرګوشي پټ پټ به ورته لګي پلانکې ګناه دې کړې یاد لرې ده او الله هلته خو انکار هم نشي کولی که یو سړی انکار کوي چې مې نه ده کړې نو قرآن شریف کې الله وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون وی په خوله به خلکو له مهر ولګوم او لاس او خپې به یې ګوی شروع کړي په ما دې کړې ده که نه ته څنګه وایي چې نه مې ده کړې دا ګوتې به وي ما کړې ده خپې به یې وایي پلانکې ګناه ته په ما تللی دی سترګې به یې وایي پلانکې ښځې ته یې په ما کتلی دي بیا به څه کوې وګونه به وایي پلانکې ښځو خبرو ته یې په ما اورېدل کړي دي وی دې به د اندامونو ته غوسه شي چې زه خو تاسو بچ کوم د دوزخ نه زه چې ستاسو خوښه ده ټینګ شئ جناب دروغ ویلی نشي نو دې به وایي چې او کړې مې ده پلانکې ګناه دې کړې ده او الله کړې مې ده پورا خو دې بله کې وایي الله به دا وړې وړې ورته را یادوي دا پوټینې دې بله کې وایي خدایا هغه ډېرې غټې مې کړي دي هغه راته را مخکې نه کړي کا دې را مخکې کړي خو غرق به یم دا خو ته ما ته پوټې را یادې الله به وفرمایي وی په دنیا کې مې دا وړې ګناهونه تا کړي خو ما در باندې پرده کړي داسې ده که نه خدای څونه پردهدار دی
مونږ څونه ګناه کوو او خدای پاک یې چاته نه حالانکه چې چا ته خلاف کې دشمني کې هغه مخالف وي چې خلکو ته وشرمومه لیکن الله دې خلکو ته نه شرموي رسوا کوي دی نه مونږ یې خلاف کوو الله مونږ نه رسوا کوي ښه دنیا کې مې در باندې دا پرده کړې وې څوک د ننو خبر نو اوس هم در باندې پرده کوم او زه په نیکو مې دله بدلې کړې قرآن شریف کې اوږد آیت ته اخر کې راځي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات د بعضې خلکو ګناهونه الله بیا په نیکۍ بدلوي زه په نیکو مې دله بدلې کړې دې به ډاډه شي او دا خو زما هغه وړې په وړو نیکو بدلې شوې ما خو غټ ګناهونه کړي وو اوس به په غټو بدلېږي الله وایي څه ګناهونه خو نور ما خو دې رایاد نه کړله ما خو نور هم کړي هغه دې رایاد نه کړل وی رب العالمین به وخاندي رسول الله مبارک فرمایي الله خندا د الله خوشحالي او به خاندي بالکل ما ځکه ښکاره نه کړل چې ته ونه یریږې هیبت تر باندې را نه شي امې د له دې نه مخکې په غټو نیکو بدل کړي دي وایه څومره د رحم بادشاه دی که نه دی زما د قسم په الله کې د الله نه رحیم ذات او رحمان ذات بل نشته مونږ یې خلاف کوو مونږ له رزق راکوي مونږ یې خلاف کوو مونږ له ډوډۍ راکوي مونږ له عزت راکوي مونږ له شکل راکوي او مونږ ځان ته مانځه ته هم کښېنوي مونږ څه وکړل الله له مونږ له په ژبه څه ذکر وکړو او مونږ په اندامونو څه عبادت وکړو ټول لګیا یو یو بل ته کنځل کوو الله پې خفه کېږي ټول لګیا یو جومات کې غیبت کوو الله وایي مه کوه ټول لګیا یو علماو پسې بد رد وایو الله وایي دا زما د دین رسونکي دي مه کوه زما دوستانو ته کنځل مه کوه دا تا ته زما دین در رسوي دا خو زما دوستان دي او مونږ وایو نه کوو به پسې کنځل پردی مال مه خوره زه د رزق در کوم که نه مونږ وایو نه کوو به داسې نو مونږ الله سره دشمني کوو الله غصه کوو خفه کوو یې الله رزق راکوي ډوډۍ راکوي عزت راکوي زما رڼو د الله نه زیات د رحم ذات بل نشته ډېر زیات رحم کوونکی دی یو حدیث پاک کې راځي ما ته خو چې دا حدیث را مخکې شي نو داسې بې اختیاره د خوشحالۍ نه جاړه راشي وی د الله سل رحمتونه دي سل رحمتونو کې یو رحمت یې راکوز کړی دی او په دې مخلوق یې تقسیم کړی دی وی دا مور چې په بچو رحم کوي دا هغه دی یا چرګه په دې خپلو بچو رحم کوي که نه کوي ته ورشه د چرګې بچي ته ګوتې که تا پسې څونه پړکونه وایي یا اسپه په خپل بچي رحم کوي که نه کوي چې خپه پې کېږي زر ته خپه اوچته کړي او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو د کبانو د درندګانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دي یرحم الله بها عباده یوم القیامت په دغه یو کم سلو رحمتونو به الله د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي ډېرونو الله ډېر رحم کوونکی ذات دی الله مونږ باندې ډېر مهربانه دی دا رب د خفه کولو رب نه دی نه دی مناسب چې مونږ د خپل پروردګار خفه کړو په کار دی چې مونږ د خپل رب خوشحاله کړو نو چې ته خوشحاله کې نو د خوشحالو کنجانې الله سره دي د رزق کنجانې او د عزت کنجانې الله سره دي چرته به تا الله به رسوا نه کي بې عزته به دې نه کي او خدای به دې غریب او فقیر نه کي خرونو نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عملنامې به راوالو دي چاته په خلاص کې او چاته په ګس لاس کې او چاته د شاده طرف نه به عملنامه ملاویږي الله دې مونږ ته عملنامه په خلاص کې راکړي بیا به دا خلق راشي د پولیس ویرات مخکې به تله د میزان ولاړی په هغې به وزن کېږي دومره تله ده یو چابړی یې دونه غټ دی رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه اسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچې نو بیا به هم پرې ډک نه شي دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړی ځکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړی اسرائیل علیه السلام به ولاړی جبریل علیہ السلام بم ولاړي کرام الکاتبین کمی فرشتو چې وحی راوړی دا هغه فرشتې بم ولاړي وي او جناب جبریل علیہ السلام متله دغسې ډنډه به یې نیولي هغه د تلې ویښ نی دا ولاړه تله چې به یې نیولي او هغه تله کې هغه شي وي چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او رب العالمین به پخپله د وزن نګراني کوي الله پخپله به الله نګراني کوي نیکی به ښي طرف ته اچولی کېږي دا به لاندې کېږي او ګناهونه به ګس طرف ته اچولی کېږي دا وزن به شروع شي لومبي حساب کتاب به چا سره کېږي عقل خدا وایي چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي نه رسول الله مبارک فرمایي وایي موږ په ټولو امتونو کې خیري امت یو خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي ټولو وایي الحمدلله
او زما امت به د ټولو امتونو مخکې جنت ته داخلېږي. رسول الله مبارک ته به الله آواز وکړي، یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب شروع کړم، ځکه لومبي حساب کتاب به د هغه نه شروع شي زمونږ د امت نه. او بیا نبي هم ته یا خط خپله یو کس را مخکې کړه چې هغه سره وکړم. دا وخت به نبي علیه السلام ډېر سخت دی، څوک ور مخکې کړم؟ حساب کتاب خو چې الله ورسره کوي، الله ته څوک ټینګېدی شي؟ نو که دا مې یو کس ور مخکې کړه او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو، خدا به آواز وشي چې د فلانکي پیغمبر امتي ناکام شو، زه خو زما بېعزتي شو، ته به څه کوې؟ بیا به الله آواز وکړي ته په خپله خوښه یو کس شروع کوم، ستا د امت نه کوم، یو کس را مخکې. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر او حضرت عمر ولاړ، دی د دنیا هم وزیران دی او دی هلته هم وزیران دی. یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیہ السلام مبارک سره ولاړو، یو ښي طرف ته یو بس طرف ته. حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو، حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو. وی هکذا نبعث یوم القیامت، وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونه ګوره داسې پاسو. هماغه پیشنګویي رښتیا شوه، هغې دواړه ورسره په هغه کوټه مبارکه کې دفن دي، دا به ورسره ولاړ. نبی علیہ السلام مبارک به چې وګوري حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي، ابوبکر ځکه نه چې د حساب کتاب تا نه شروع کړي. او ما نه الله رسوله لاس به ترې راکاږي، نه نه زه چېرته ما مخکې کړم، دا عمر مخکې کړه، بل څوک مخکې کړه، زه الله سره کوم ځای حساب کولی شم؟ ما ته که الله یو ټکي ووایي چې څه دې راوړي څه به وایم؟ که زه یم چې دا نیکي دا نیکي ده، او که الله وایي چې دا خو دې ځکه کړې ده چې ما دله پړه کې هدایت اچولو، ما د پیغمبر مرګرې پیدا کړی، ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی، بیا به څه کوي؟ نه 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 زه نشم کولی. نو چې ابوبکر یېرېږي نو بل څوک به د مټه نیسي ور مخکې کوي، نه 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 ته به مخکې کېږي، ته به مخکې کېږې، لومبی حساب کتاب به تا سره کېږي. اب لاس راکاږي د الله رسوله ما مخکې نه کېږ، ګوره زما اسم نشته. حالانکه حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل دا وفات نه لږ مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته چې په ما د چا مې احسان و ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه. د هغې احسانونه په ما پراته دي، د هغې بدل به هغه له الله د قیامت په ورځ ورکوي. سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات ورځ ده. زه ډېر افسوس کوم چې زموږ حکومتونه د علامه اقبال او د قائد اعظم د پیدایش او د وفات ورځ مناوي که نه، لیکن د خلفای راشدینو او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته. کم از کم لږ حیثیت خو ورکول پکار دي، ځای په ځای جلسې خو پې کول پکار دي، سرکاري تقریبات خو پې پکار دي چې خلکو ته خو د خلفای راشدینو شان معلوم شي، د هغې حالت خلکو ته معلوم شي، دا څوک و دا کم خلک و. دې به لاس راکاږي چې نه، او نبی علیہ السلام مبارک به راکاږي چې نه لومبي حساب به تا نه، ما غرغر کېږم په دې جګړه به یو حضور پاک بم جاړي، حضرت ابوبکر بم جاړي. ابوبکر خو په دې جاړي چې هسې نه په ما ناکام نشم، او حضرت نبی علیہ السلام به په دې جاړي چې واقعي که په دې ناکام شو الله سره حساب کتاب منوقشه هلکه، خو ګران کار دی، نو دا خو به زما رسوایي وشي. وی الله به په دې کې آواز وکړي چې داسې کار دی د ابوبکر پرېږده، دا پرېږده. تا په دنیا کې یو خبره کړې وه، تا نه دروغجن کوم چې ابوبکر فی الجنه، دا د حضور پاک اعلان، ابوبکر به جنت ته ځي. دا حضور پاک د لسو صحابو نومونه په یو مجلس کې اخیستي دي، ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، سعید بن زید فی الجنه. دا لس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نومونه اخیستي دي، د ده نوم ته اخیستی دی علی فی الجنه، دا دې اخیستی دي. نو تا نه دروغجن کوم، تا رښتیا ویلي دي، لہذا ابوبکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت ته روان شي. تا لوی اعلان دی که نه، لوی منقبت دی که نه. بیا ورپسې نور هغه اویا زره کسان به وباسي، چڼ به شي. نور ټول خلق تر د آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې پیغمبران دقسې تک غوږونه چې اوس زمونږ به څه کېږي، نمبر خو د نبي علیه السلام امت یوړو، هغه روان دي جنت ته. جناب بیا به حساب کتاب نو عامو خلکو سره شروع شي، د چا د نیکو تله چې درنه شي جنت ته به ځي، د چا کرت نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي، او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ په منځ کې هلته به ځي، څه موده به هلته وي، نو بیا به خدای پاک جنت ته بوځي. یو کس به روان کړي جهنم ته،
حضرت آدم علیہ السلام با د کجوري د پاڼې په شاسنې جامې چولي. اب आवाज وکړي نبی علیہ السلام ته، یا احمد، اے احمد، ستا یو امتی جهنم ته روان کړی دی. ګوره تاسو امتی دی، ګوره دونه فکر کې پیغمبران پراته دي، څومره فکر مد. نبی علیہ السلام چې وګوري فرشتو ته आवाज ورکړي، دا سړی راوګرځوي، هغې به نه ګرځي. بیا به आवाز ورکړي، دا سړی راوګرځوي، بیا به نه راګرځي. لږ لږ که تنګ کېناستی نو دا وروسته ملګري به ځای شي، باران دی لګوندې، لږ لږ را مخکې شي، خدای مو لږ لږ مخکې شي، لږ لږ الله با اجر درکړي، لګوندې را مخکې شي. نو جناب خدای امتی ستا جهنم ته روان، فرشتو ته به آواز وکړي، نه به ودرئ. اخره کې رسول الله مبارک به ورته آواز وکړي چې د دې یو نیکي ما سره ده، د دې حساب کتاب بیا کوو. نه به ودرئ، فرشتې به ورته ووایي چې ګوره ستا قرآن کې نه دي راغلي علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائکة غلاظ شداد. ستا قرآن کې نه دي راغلي چې جهنم فرشتې ډېر سخت دي لري، په چلن نه نرمیږي، رحم دل نه دي، او د الله د حکم تابعداري کوي. مونږ ته الله حکم کړی دی نو مونږ څنګه کې نافرماني وکړو؟ که ته خامخا دې درول غواړې نو ته الله ته ووایه، الله به مونږ ته ووایي، نو نبي اسلام به الله ته رجوع کړي، الله به فرشتو ته وایي را واپس یې کړي. دا سړی به وایي رسول الله مبارک به نه پېژني، وایي یې صاحبه دا څه کې دا پوټی کاغذ دې راوویسته، زما خو یو ځل اواز وشو چې دا جهنم ته دي، اوس به بیا دوباره را باندې د جهنم اعلان کېږي. دا پرده کاغذ څه شی؟ حضور پاک وی دې لستوڼي نه به یو کاغذ راوباسم، د هغه په نیکو کې به واچوم، نیکۍ به درنې شي، مخکې سپکې به درنې شوې، اعلان به وشي پلان کې جنت ته ځي. دا سړی به راشي او د نبي علیه السلام لاسونه به ښکلوي، ته څوک یې ما خو نه پېژنې، او دا پرده ده څه وه، زه خو دې په غم خلاص کړم، غر کوم جنت اعلان را باندې وشو. وایي زه ستا هغه پیغمبر یم چې نه لیدلې تا په ما ایمان راوړلی. الحمدلله. او دې کاغذ کې هغه درود شریف و چې تعالی مې ډېر وځله ساتلی. درود شریف په قدر پوه شوې که نه؟ څومره درود شریف دروازې وایې، ډېر رښتیا وایې، لس به هم نه وایې، شل به هم نه وایې، ځان له یو نصاب مقرر کړې درود شریف، کم از کم 200 کرته درود شریف روزانه وایې. تاسو فایده ده پکې، وایې به انشاءالله. 200 باندې څه لګي؟ ان سره ولیکې، په دا زړه د پاسه ولیکې 200 کرته درود شریف انشاءالله ټول وایې، الله به فایده درکوي. یو بل سړی بی اب هم جهنم ته روان کی، الله به فرشتو ته آواز وکړي، وی دا سړی راوګرځوی، یو کاغذ پاتې دی، الله نه یېره نه ده، خو الله د بعضې څیز قدر ښیي، وی راویګرځوی یو نیکي پاتې ده، چې دا ویګرځئ الله به یو کاغذ هغه سړي ورکړي، وشه دا دې په نیکو کې دله واچي، دوباره د سر وزن وشي. الله ما هذه البطاقه، د دې سړي به یو کم 100 دفتره د ګناهونو وي، یو دفتر د نیکو، او هغه یو کم 100 دفتره د ګناهونو دومره دي چې که یو دفتر راخور کې د ځمکه اسمانونه پیدا کېږي. خدای دا پوټې پرزه ده، دا د یو کم 100 دفترو مقابله کم ځای کولی شي. الله وی لا ظلم اليوم، نن ظلم نشته، دا پرزه دې پاتې رشا بچو تلي چې دوباره ولا نیکې او بدې وتلي، هغه یو کم 100 دفتر د ګناه یو طرف ته، یو دفتر د نیکو بل طرف ته، پوټې کاغذ به پکې ورغورځئ، نیکې به درنې شي، ګناه به سپکې شي. بما هذه البت، دا څه شو؟ الله وی دا زمان نوم دی، ولذکر الله اکبر، دا الله د نوم نه لوی شی بل شته نشته. خو ورونو ګورې یو خبره ته کوم، پرهیز غواړي، هسې نه ستا ذکر دا سوال لا نه شي چې ربه زه به د الله نوم اخلمه، دې سره خو یو شی برابر نه دی. مثال در کوم، یو ډاکټر له چې سړی لاړ شي او هغه ورته ولیکي چې دا د زړه مریض وي، مثلا ورته دارو ولیکي چې دا ستا د بلډ پریشر او د زړه علاج دی، او په دې ما 100 مریضان تجربه کړي دي او کمپنیان هم دا راوتي دي، وګورې دې سره به د مالګې نه پرهیز کې، غوړو نه به پرهیز کې، دا ورته وایي که نه وایي، پلانکي شي نه به پرهیز کې، غټه غوښه به نه خورې، پلانکې به نه خورې، پلانکې به نه خورې. نو بیا هغه دارو فایده رسوي که نه رسوي؟ خو که دې ورسره پرهیز نه کوي، ګولۍ هم خوري، هلته دغه هم خوري، مرچکې هم خوري، ګولۍ هم خوري، مالګه هم خوري، ګولۍ هم خوري او ګند هم خوري. ډاکټر چې کوم پرهیز خوري پرهیز نه کوي، نو دا نسخه هغه له بیا فایده ورکوي نه. دقه رنګې د الله نوم ډېر لوی دی، ډېره مضبوطه نسخه ده د جنت. خو نبي علیه السلام او الله ورسره ګورې پرهیز ښوولی دی، پرهیز به ورسره کوې. ډاکټر وایي دا به خورې،
او د دې نه پرهیز کې الله به دا نسخه فایده ورکوي د الله نوم لوی دی جنت ته به دې رسوي خو دا شی به ورسره استعمالوي چې هغه منځونه دي روژه ده زکات دی د دې څیز نه به پرهیز کې فایده به درکوي تمارونو د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډېره عظیمه سخته ورځ ده دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وي امت به پریشانه وي هغې نه پس به پولیس ورات باندې تلل دي پیغمبران چې په پولیس ورات دي وی رب سلم سلم یا الله خیر راکا پیغمبران به وي او حضور پاک فرمایي څوک به په رب د سترګه پورې وځي څوک لکه د باد په شان څوک لکه د تیزې سورلی په شان به پې پورې وځي ته به لکه دا به څنګه د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی په دې به څنګه دا خلک پورې وځي اوس خواړو سوال ختم شو د بجلۍ په دې نري تار د توربیلې نه په یو ټک کې بجلي دلته را رسېږي که نه په نري تار را رسېږي دا بجلي یا دلته زه خبرې کوم خبره خولې نه خبرې رسېږي زما دا اواز په دې نري تار هلته رسېږي که نه رسېږي نو چې بنده الله دا طاقت ورکړ نو الله سره دا طاقت شته که نشته په هغه پولي سرات باندې خپه کېدی او خپه به دی اړو نه سوځېږي او نه به خوږېږي او په یو ټک به هلته ورسې ریل ګاډي ته ګوره که نه په پاټلی څنګه نیټ په سیده روان دی په هغه نری پاټلی د پاسه پاټلی خو نه شو ریل ګاډي پایه خو پې ماته نه شوه دغسې به د الله پې پورې باسي او چې چا سره د الله طاقت نی نو بیا د ویښته نه نری او د تورې نه تیره په دې د الله د طاقت نه بغیر نشي تېرېدی تمارونو دا لوی مراحل زمون په سر پراته دي مونږ وایو دنیا ته رالو ډوډۍ مه خوړه او ژوند هم تېر که او بس ابس ژوند دی زما دې په خدای قسم که دا بس ژوند دی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون څه خیال دی چې ما بس پیدا کړی ما ته به نه واپس کېږې خامخا به ماله راځې فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه د چا د نیکۍ تلې درنې شوې خوشحاله ژوند دی هیڅ تکلیف به ورته نه بل ځای کې وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه یره شته او نه پسې خفګان شته د دنیا په بچو مال پسې غمجن به هم نشي واما من خفت موازینه فامه هاویه د چا د نیکۍ وزن که سپک شو د هغه ټیکانه څه ده هاویه ده وما ادراک ما هاویه څه شی دی نار حامیه داسې اور دی چې سړي له به داغونه ورکوي ګرم اور دی الله دې مستعد نو لاول مرګ بیا د قبر ژوند بیا د قبر نه پاسېدل او بیا د حساب کتاب ورځ او د هغې نه پس پل صراط باندې تلل دا به کېږي خو د الله په فضل به اسانېږي او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي الله راضي کړي او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي د الله د عبادات راغونډ کړه ډېر معمولي څیز دی تا له ډېره فایده درکوي او ورسره لږ پرهیز پکار دی دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ مرګ خشته کړي خدای زموږ زنکدن خشته کړي د مرګ او د زنکدن د تکلیفونو نه مو ساتئ زموږ د قبر د تیارونو او د تکلیفونو نه وساتئ او قبر راته خدای د جنت د باغچو باغیچه جوړه کړي او خدای د محشر پر ورځ د سختو تکلیفونو غمونو تاونو نه الله په امن و امان کې وساتئ خدای پولیس صراط باندې تلل مسان کې الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کړي او د هغې د مبارکې جنډې لاندې مو درولې کړي او د هغې د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي خدای که څوک په مریضان دي ته وله شفا ورکړي چاته څه قسمه غمونه تکلیفونه دي په خیر او په خوشحالو یې وله بدل کړي ربه که د چا یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ تی وله په روغو بدلې کړي خدای چاته څه قسمه تکلیفونه دي تی وله په خوشحالو بدل کړي خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچوي زمونږ ژبه په ذکر او په درود جاري کړي د ګناه نه مو ساتې حاضره جمع ټوله خدای وبخې او ته زمونږ دا ناست او زمونږ دا مونځ او زمونږ دا جمعیت او دا راتلل په خپل دربار کې قبول منظور کړي آخر وخت کې م الله په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول د خوراک سکاک سیزونو له پوکې ورکول مکروه دی او که نه نه هېڅ مکروه نه دي هغه شی چې هغه د شریکو خلکو د خوراک شی وي لکه یو جام کې پی دي او هغه یا زمس کم تیمس کې هغې له بیا پوکې نه ورکوي ځکه بعض انسان د بل د پوکې نه نفرت کوي یا مثلا جام کې اوبه دي او هغه اوبه دوه درې کسه څکي یو کس یې نه څکي نو هغې له د پوکې نه ورکوي ولې ځکه بیا بل ملګري څکي هغه ته نفرت کوي او که سړي خپله کاسې خپل لوښي د بل د استعمال نه دی په خپل استعمالوي نو که خوراک څکاکي هغې د پوکې ورکولی شي منه بیا نه دی د سنتو مطابق لوی ویښته پرېښودل څلوېښتو کالو نه پس سنت دي هر وخت سنت دي خو د ویښتو خپل مقدار دی ښه یا کم ویښته
چې سړی پریدي د غوږونو د پوسکو پورې یا د سر ته منځه پورې یا د اولو پورې دې کې د عمر قید نشته خریل هم ثابت دي د نبی علیه السلام نه او ویښته واړه کول هم جایز دي خو چې د انګریزانو د ویښتو سره مشابهت نه لري ښځه مړی بالکل چې ښځه مړه شي د خاوند باندې دا حق دی چې ورپسې خیر خیرات وکړي دې ښځې په خپل ژوند د خاوند خدمت کړی دی د خاوند د بچو یې خدمت کړی دی نو خاوند ورپسې خیر خیرات باقاعده کولی شي نفل کولی ثواب ورته بخیلی شي او دارنګې ذکر و اذکار د هغې ثواب ورته بخیلی شي دا پکار دی چې سړی د یو ملګري مړ شي خاوند نو ښځه داسې کوي که ښځه مړه شي